ملګرو سلامونه او احترامات بلال وطنزار ما نن زه په هغه پل سره ولاړ ما د نن 2-3 ورځې مخکې دلته کې یو حادثه شوې و. یو ټانګه د دې پل نه ښکته پریوتې وه، خو چونکې وجه دا وه چې د دې پل بیخي سیفټي نشته. زه ولاړ ما په نورخوړ علاقه باندې. دا روډ سیده تللی دی نورخوړ بازار ته، دا روډ سیده تللی دی جنګې ته. دا علاقه یو نوم لري خوا او شاته بلها درانه خلک پراته دي. دا پل یوازې اوسنۍ واقعه نه ده، د دې پل نه هر کال یو حادثه کیږي. د دې نه مخکې دلته دې ځای نه یو رکشه پرېوتې وه چې پکې یو زنانه وفات شوې وه. د هغې نه مخکې د نورخوړ کالج یو پروفیسر و چې هغه ګاډی ته غورځېدلی و، خو الله ورته خیر کړی و. پرون چې کومه حادثه ابلوس چې کومه حادثه راغلې ده، دا ډېره زیاته دردناکه حادثه ده چې په ټانګه کې 2-3 کسان هم زخمیان شوي دي او ټانګه هم ډېره زیاته خرابه شوې وه. هغه یو غریب کس وه. ولې ویلی کېږي چې دا پل دې ته ویلی کېږي خوني پولو؟ د دې بیخي دلته کې سیفټي نشته. زمونږ التجا ده هغه خلکو ته، کم خلک چې په خو وګدو دي، مطلب یا په دې صوبه کې د پی ډی آی حکومت ته یا د ان پی د یا جمعیت ته، هر هغه کس ته زما دغه ګورسوي کم کس چې د دې علاقې ځان ذمہور یو غړی ګڼي، یو غدو سره ده یا ام پی ای دی یا مینې دی، مهرباني وکړئ چې په دې پل باندې کار شروع کړئ. دا پل ډېر زیات تنګ دی چې د هغه سایډ نه یو ګاډی راځي، یو د هغه سایډ نه رواني، نو هغه بل ودرېږي چې دا بل راواوړي، نو بیا دغه بل راوړي. ډېره زیاته موږ ته په دې باندې تکلیف وي، عوامو ته هم تکلیف وي، او بل د دې پلو بیخي سیفټي نشته. نو هر کال په دې باندې حادثه کیږي، نو موږ نه غواړو چې هر کال دې په یو کور کې یا په یو کور کې د غم راځي. مهرباني وکړئ زما چې څوک هم دا ویډیو ګوري ډېره زیاته شیر کړئ. ام ان ای ام پی ای که هغه د هرې پارټۍ دی، زمونږ چا سره څه دغه نشته، خو موږ ته چې د دې مسلې حل راوباسي یا د دا پل له غټ کړی شي. نو مهرباني وکړئ زما دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې دا هر هغه کس ته ورسي څوک چې د دې علاقې یو ذمہور غړی دی. نو مهرباني به وي ستاسو. ډېره زیاته مننه، خوشحاله راته اوسئ.